کومه لیونۍ مینه چې افغان ولس د افغانستان سره لري، حکومت یې درته نه ښیم، حکومتي چارواکي خاینین درته نه ښیم، په دنیا کې ثاني نشته دی. کومه لیونۍ مینه چې افغان ولس د خپل درې رنګه ملي بیرغ سره لري چې زموږ په زړونو کې دننه دی، والله کې په دنیا کې څوک هم ولري. کومه مینه چې زموږ افغان ولس د خپل کرکټ ټیم سره اتلانو سره لري، په دنیا کې ثاني نشته دی. افغانان ورونو نن د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ د شلو ورځونو نړیوال جام کې میچ و چې بدبختانه هغه میچ لوبه سریلانکا وګټله. په لوبې خبرې نه کوم افغانان ورونو، خو زه پوهېږم چې زموږ د وطن رښتونکي بچي که په داخل کې دي که په خارج کې دي ډېر زیات خفه دي. ځکه میچ هم بیلو. اول در باندې دا ویډیو ګورم، بیا در سره خبرې کوم. محمود دی کشیر شادی امان کا احمد شادی امان کا احمد شادی تاریخ دی رنگین کړي ملالۍ او میرویس خانه. کتله دا ویډیو دومره مینه د هر یو افغان ولس د افغانستان سره لري. زمونږ حکومتي چارواکي چې دا اوس دي او که پخواني دي، دا نه د خدای خبره مني او نه د رسول خبره مني او نه د ولس خبره مني. کومه مینه چې دغه ولس د خپل افغانستان سره لري، د خپل افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره لري، د خپل کرکټ ټیم سره لري، افغانان ورونو ثاني نشته دی. منګه ګورئ افغانان ورونو، په دې به نه خفه کېږو. افغانان ورونو میچ ګټل کېږي، بیا بایلل کېږي، خو موږ ستاسې په درد پوهېږو، خصوصا مسافر، ځکه موږ سره د خوشحالۍ بل شی نشته. همدغه یو کرکټ دی چې موږ تاسو ته په شونډو مسکا راکوي او موږ او تاسې د دې درې رنګه ملي بیرغ ته یو ځای راغونډوي. ستاسې د هغه بچیانو نه، د هغه خورګانو نه، د هغه ورونو نه، د ټولو نه چې دغلته کرکټ میچ ته دغه په خاطر راغلی وو، د رحیم صدیقي نه، د نورو افغانانو نه، که په داخل کې که په خارج کې په کرکټ ګراونډ کې او که بهر او که لیدل او که دا خبره په د میډیا د لارې لیدل. ستاسې یو جهان مننه چې ستاسې د خپل وطن سره مینه لرئ. افغانان ورونو کرکټ کېږي، کرکټ ګټل کېږي، بایلل کېږي. ویسټ انډیز یو داسې ټیم دی چې 2 ځلې شل ورځونو ورلډ کپ ګټلی، نړیوال جام 2 ځلې د 500 ورځو نړیوال جام ګټلی، مګر نن په دې لوبو کې نشته دی، بار دی. او ما ته هغه وخت هم رايادېږي افغانان ورونو چې کله به موږ د پردي کرکټ ټیم ته ناست وو، هغه به هم سپورټ کوو. نن شکر الحمدلله خپل درې رنګه ملي بیرغ هم پکې دی، خپل افغانان هم پکې دي، خپل ټیم هم پکې دی. نو په دې باندې د شکر مقام دی. انشاءالله بیا وګټي، بیا به میچ وګټي. افغانان ورونو مه خفه کېږئ زما ورونو. انشاءالله په دې باندې به خپله مبارزه و خپل دغه مینه به جاري ساتو، ناهیلي کېږو به نه. افغانان ورونو خلک وایي ولس ښی ولس، وایي افغانستان ته هېڅ قرباني و. دغه ولس و چې 3.5 لکه ملي اردوی په تیر جمهوریت ته ورکړې وه او په زرهاو بچیان شهیدان شو. دغه مینه ده که نه؟ دغه ولس دی که نه؟ دا بعضې زموږ افغانان زه ورته احترام لرم راپاڅېږي، وایي ولس ګناه ده، ولس نه راوچتېږي. ولس نور څنګه راوچت شي؟ خو 3.5 لکه ملي اردو چې وام د دې ولس نه جوړه وه که نه؟ څنګه زموږ ځوانان شهیدان شو، د ګل په شان ځوانان شهیدان شو. خو زه یو خبره کوم چې د وخت حکمرانان که دا موجوده دي او که مخکیني وو، بعضې نه د خدای خبره مني، نه د پیغمبر خبره مني، نه د ولس خبره مني. افغانان ورونو تاسې یقین وکړئ چې دغه ملي بیرغ، ملي سرود یا د جنوب مکتب دا د ولس شی دی که نه دی؟ مګر همدې ظالمانو د ولس خبره نه مني، د الله خبره نه مني، د پیغمبر خبره نه مني، مګر هم د خپل بادار خبره مني. ورته وایي چې په دې بیرغ افغانان راغونډېږي، پام کوه چې دا 3 رنګه بیرغ په ارګ ونه لګي. په دې مکتبونو باندې افغانان خوشحالېږي، تعلیم یافته کېږي، مګر پام کوه چې مکتبونه د جنکو دغه خلاف ملي سرود چې دی خپل لاس کې موبایل نیولی دی، ته مهربانه په ما باندې ملي سرود بند کړی. دا د اسلام دی او داسې نور مخکیني چې تېر شوي دا ټول یو شی دی. ما ورته چې نه د الله خبره مني. یو خبره کوه افغانان ورونو چې دا زما کوټه ده، د ناستې دی نه دی. افغانان ورونو د ښودلو په حساب یې ته نه ښیم. زه چې کله په دې ور راننوځم افغانان ورونو، تاسې یقین وکړئ دلته په دې ور چې راننوځم په وطن کې که فکر کې
د سړي په کور کې چې د کار نه راشي یا یې مورکۍ وي یا یې زړه نی وي یا یې پلار وي سیده ورته هغې ته سلام وکړي. خو د بده مرغه موږ مسافر یو، د دغه نعمت نه موږ محرومه یو. مور را سره نشته، پلار را سره نشته، نیا را سره نشته، بچیان را سره دي، شکر دی بیم. خو چې د دې کوټې ته راننوځم افغانانو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شي، زړه مې ډېر زیات جړه هم راته راشي چې ولې ظالمانو زموږ دا درې رنګه ملي بیرغ نه پرېږدئ. ولې چا درته ویلي دي؟ نو زه راشم افغانانو ورونو دې بیرغ ته زه یو سلام کوم او بیا مې چې کومه چې پاکه کلمه پکې لیکل شوې ده د دې نظر شم. یو خبره کوم افغانانو ورونو چې د خپل درې رنګه ملي بیرغ نه به نه تېرېږو. دا هم الله هیبت الله دی چې قسم په خدای دی چې پلار مې په دیار کې کښېني که نه چې دا درې رنګه ملي بیرغ د جنکو مکتب او ملي سرودونه مني والله کې ومنو. دا به زموږ او ستاسې په کلکه وعده او دغه شانې بیا ګروډو